سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د خوراکي توکو پر کاروانه برید کې 12 کسان وژل شوي دي. له پاړه چیناره سیمه ییزې سرچینو د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د کورمې ولسوالۍ د بګن په سیمه کې د پاروني برید په پایله کې ټول ټاله 12 کسان وژل شوي دي. دغه سرچینه وایي چې په وژل شویو کسانو کې 2 تنه امنیتي سرتیري او د 4 موټر چلونکو په ګډون یې 6 کسه بریدګر هم وژل شوي دي. د سرچینې په خبره په یاد برید کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي چې له ډلې 15 تنه د پاکستان امنیتي ځواکونه او 10 تنه بریدګر دي. ځایي پولیسو خبریالانو ته ویلي چې نن سهار د کوزې کورمې په اړولې سیمه کې د 4 موټر چلونکي مړي موندل شوي چې لاسونه یې تړل شوي وو او له شکنجې وروسته په ډزو وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو مړي نږدې روغتون ته لیږدول شوي چې ټول یې د کورمې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د ځایي سوداګر مشر حاجي امداد وایي لا هم 15 تنه موټر چلونکي ندارکه دي او په خبره یې د مرستو د کاروان له موټر څخه یوازې 2 له باره کړو مالونو سره سیمې ته رسېدلي خو تر لاسو ډېر موټر بیا لوټل شوي دي. د هغه د معلوماتو له مخې یو شمېر لارۍ سوځول شوي هم دي او د میلیارډونه پاکستاني روپیو په ارزښت مالونه لوټل شوي دي. د کورمې د سولې تړون د جرګې غړو له سیمه ییزو خبریالانو سره په خبرو کې د سړکونو بندښت او د سولې د تړون پر لپسې سرغړونې وغندلې. په کورمه کې د 2 مذهبي ډلو سنیانو او شیعاګانو ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو پر سر شخړې رامنځته شوي خو له تېرو 4 میاشتو دغه شخړې یو ځل بیا پر وسلوالو جګړو اوښتې له کابله سلګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ د سولې یوې جرګې د امن تړون لاسلیک کړ خو لیدل کېږي چې لا هم په بشپړه توګه عملي شوی نه دی او دغه ناورین یې پای ته نه دی رسولی.